حضرت زه ګورم د دې دومره مصروفیاتو باوجود ما دا اورېدلي چې تاسو جرګې مرکې هم کوئ او لوی لوی جرګې او هغه جرګې چې په هغې کې لوی لوی خانان تاسو سر ږدي او تاسو هغه جرګه چې کوم دی په احسنه طریقې سره کوئ د دومره لوی لوی خلکو چې هغې کې خانان هم راځي بدماشان هم راځي داسې نور خلک هم راځي او هغوی تاسو ته سر ږدي د دې وجه سره ستاسو خپل په هغه علاقه باندې یو دهشت دی یو روب دی او که نه دا ستاسو د دې علمیت او د دې دغه زه څه بلا خو نه یم چې دهشت دی یا روب دی دا د الله پاک ته د خلکو خیر او برکت نصیب کړي چې زما خبره مني. صحیح. زه خو یو مولا سړی یم یو عالم سړی یم د جومات امام یم خو چې بیا هم د علاقې مشران د علاقې سپینګیري د علاقې خانان د علاقې بدماشان زما خبره ومني نو دا صرف زما د دې سپینو جامو خاطر وکړي او دا د ما د پټکي خاطر وکړي. نو جرګې زمونږ په مدرسه کې هم کېږي زمونږ یاران دوستان هم کوي چې زما نه کم لاندې ملګري دي پیر اکبر صاحب ته وایي نور ملګري دي ډېر اوس مې هغې ته دا کار دغه کړی دی نو داسې دهشت محشت نه وي دا د دې سپینې جامې او د دې پټکي احترام دی. الله دې زما د علاقې خلک ټول خوشحاله کړي چې زما د دې سپینو جامو او د دې پټکي او د دې ګیرې او د همسایې احترام کوي. الله دې په دواړه جانه خوشحاله آمین آمین آمین. حضرت څه وخت مخکې تاسو سره زما انټرویو ستاسو په کتابخانه کې شوی وه هلته چې ما هغه کتابونه وکته هغه د شمار نه وتي او تاسو نه بیا تپوس ما وکړو چې دغه کتابونه تاسو ته یاد دي او که نه نو تاسو جواب دو چې د دې کتابونو په لس چنده ما ته نور هم یاد دي. نو حضرت دغه دومره قوي حافظې راز څه دی؟ یاره دا خلقي شی دی دا پیدایشي شی وي په بعضو انسانانو کې او سره د دې نه دا د اولیاو دعا ده. یو ډېر لوی ولی الله دا خبرې اکثر وکړم نو بیا پې خلک دا بعضې خلک کمنټونو کې داسې خرابې لیکلو کې نو د هغه دعا وه د یو ولی الله دعا وه او هسې هم خلقي شي او شوق غواړي چې شوق نی که نه نو بیا به په کتاب کې ناستې او پوهېږې به پرې نه دا شوق غواړي دا اکثر د تخصص فی الفقه په درسونو کې هم دا شوق غواړي دا به مقناطیس جوړی چې د کتاب مقناطیس ته جوړ کړم بیا به په خپله دماغو ته راکوزېږي انشاءالله. صحیح. خو دعا غواړي د بزرګانو اولیاو صحیح. د هغه بزرګ نوم حضرت نصیر الدین صاحب یو خو نصیر الدین غرغشتوي صاحب و که نه جی دا به ورته مونږ امباډیر مولي صاحب وی. صحیح. حضرت نصیر الدین صاحب نصرالدین صاحب نصیر الدین نصرالدین امباډیر صاحب به ورته مونږ وی زمونږ د ټولې چارسنې د علمو استاد. صحیح. د حضرت خواجه عبدالمالک صاحب خلیفه او د نصیر الدین غرغشتوي صاحب هم خلیفه او شاګرد او د مفتی فرید صاحب پیربیو حضرت امباډیر مولي صاحب ورته مونږ وی سوکړ امباډیر دا په دې دعا کې علاقه ده. صحیح صحیح. د دې دعا حضرت وجه څه وه او دعا یې راته څه کړې وه تاسو یې خدمت کړی یا نور څه داسې څه خبره اتره وه چې هغوی د زړه نه تاسو ته دعا وکړي؟ زما یو څو څیزونه خوښ دي په هغه کې یو اولیاء الله دي. اولیاء زما ډېر خوښ ډېر مې خوښ نو مونږ داسې د اولې درجې خبرې وي دوی داسې ناستو بزرګان ناستو نو ما راته بیا به پې اوس کمنټونه شروع شي نو حضرت تاسو که لږ ډاډه وویلې خطرناک ځای ده نو زه دې حضرت باباجي صاحب امباډیر مولي صاحب داسې ناستو زمونږ اوس هم د دې یو مولي صاحب ګواه دی ګنډېري کې ورته مونږ باچا صاحب ویو د هغې ګواه دی اوس هم داسې چې راشي نو ما ته وایي دا د هغې دغه برکت دی دا داسې ناستو نو ما داسې ګیلاس راواغسته نو ما ورته وایي صاحب په دې کې لږې لاړې وتوکه نو هغه خو انسان داسې دا ژبې دغه کړه لمده کړه ګوته یې لمده کړه ډبې سره داسې پکې په دې اوبو کې وواله نو ما ورته نه سمې پکې وتوکه نو قار شو خو داسې لږه غوندې نو ما هغه اوسکلې نو دې ټولو ما ته کتل چې ته دا څنګه څکې خو یقین وکړه چې دا هغه زمانې نه حواله د هغې کیفیت او برکات زه تر اوسه پورې محسوسوم هغه داسې ولی الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په ایښه باندې لیدلی او په دغه مسجد کې ماشاءالله ډېر لوی ولی الله. صحیح. حضرت نبی علیه السلام وخت چې کوم خلک نږدې وو نو هغه ډېر بختور خلک وو بیا چې کوم دی داسې صحابه شو دا بیا تابعین شو تبع تابعین شو بیا ستاسو په وخت کې چې کوم علما اولیاء نو هغه چې کوم دی هم چې کوم دی الله تعالی ته ډېر نږدې او ډېر برکاتو والا خلک وو نو زمونږ په دور کې خو هغه خلک نشته خو تاسو مونږ دپاره چې کوم دی حضرت ډېر زیات محترم یې او هغه ګمان مونږ په تاسو باندې کوو او دا بلکل زمونږ هغه ظاهري ګمان دی نو که تاسو لږ شان دی کې مونږ ته چې کوم دی د خپل دغه نو ګوره تا ګوره نه جاره چې څنګه تاسو مینه تنګ یا مینه تنګ
الله دې خیر او برکت درکړي. دا مې د حضرت صاحب هغه طریقه کار وکړ. جزاک الله دې تړلو روښانه کړه او الله دې تکلیف او مصیبت نه سره زما په امان کې وساتي. آمین آمین آمین.